کله چې د اسلام په خلاف کومه خبره کیږي ته کولی شي هلته خپل جذبات او احساسات وکاروې. کله چې پیغمبر علیه السلام پسې کومه غلطه خبره کیږي، توهین کیږي، کولی شي جذبات او احساسات وکاروې. موږ باید نور په دې باندې پوه شو چې احساسات او جذبات خپل ځای لري، هر ځای د دې استعمال نه وي، بلکې مهم ځای هغه دی چې مسلمان ته پرې عزت رسیږي، چې ما مخکې وویلې چې الله دپاره، د اسلام دپاره او حتی د مسلمان دپاره چې غلطه کلمه استعمالیږي، کولی شي خپل احساسات وکاروي. کله نه چې موږ د دنیا ته راغلي یو او د بلوغت لیول حد ته رسېدلی یو، او کله چې موږ په ښه بد باندې پوه شوي یو، نو موږ بیا زیاتره وخت کې بده لاره زیاته غوره کړې ده، او دا احساس مو نه دی کړی چې د بد انجام به زیات بد وي. ولې موږ دومره بې احساسه یو چې ولې په خپل ژوند کې موږ د الله عبادت څه نشو کولی؟ ولې زما دا ځواني ډېر په بدعملۍ سره تېرېږي؟ زموږ هغه احساسات چېرته ورک شول؟ چېرته لاړل؟ په ځمکه کې ننوتل او که نه کوم بله لاره یې غوره کړه؟ او هغه احساس څه شول چې موږ او تاسې په دې باندې باید فکر کړی وی چې زه څوک یم او د کوم اهدافو دپاره رالېږل شوی یم. دا ټول شیان په ځمکه راننوتې، لیکن موږ اوس هم د غفلت په خوب کې ویده یو. موږ دا فکر ونه کړ چې آیا احساس موږ ته دې کړی چې ورځ به الله رب کریم موږ او تاسې نه پوښتنه د دې کوي چې وخت دې څنګه تېر کړی او ځواني دې څه کې مصرف کړه؟ آیا موږ کله دا فکر کړی چې مخکې به ودرېږو او الله ته به د یو دوه ټکو خبره جواب موږ نشو ورکولی چې جنت زموږ مخکې دی او دوزخ هم زموږ مخکې دی؟ موږ به د کوم یو حقدار یو او موږ ته د کوم یو شي حق راکول کېږي چې موږ هماغې ته ننوځو؟ احساس د ګناه په وخت کې مړ وي، ژوندی نه وي، سوځول کېږي او د غفلت په خوب کې دا ټول شیان پراته وي. نو بیا ځکه ته نه پوهېږې چې زه څه کومه، آیا د شیطان په غېږ کې ناسته یم او که نه پخپله یو چېرته روان یم. او ښه مثال به زموږ او ستاسې د افغانستان د خلکو احساسات وي، د هغوی جذبات دي چې د دوی له وجې نه د افغانستان یو مشهور کرکټ لوبغاړی اصغر افغان چې هغې خپله وظیفه نوره پرېښوده، نه یې غوښتل چې زه نور د دوی د خلکو د لاسه نور کرکټ لوبه وکړم. زړه یې مات شو، 14 کاله یې خواري وکړه او خبره اخر کې ختمه شوه. دا زموږ او ستاسو د خولې چټیات، کنځلې دي، جذبات دي او داسې نور مشکلات دي چې زموږ او ستاسو د خولې نه د سړیتوب خبره نشي وتلی. دا نشو ویلی چې امید لرم تعالی، دا نشو ویل چې خیر د انسان د غلطي ترې کېږي، دا نشو ویل چې لوبه کې ګټل او بایلل راځي، بد جذباتونه کار واخیستل شي او فیسبوک دي او کنځلې دي او کمنټونه دي او نور له لعب او عبس او چټیات چې زموږ او ستاسې اکثریت او زیاتره افغانان په دغې ذهني مرض باندې ککړ دي. حتی د خولې سړیتوب او د هغه اخلاقیات څه نه معلومیږي چې دا څوک دی. آیا افغان په رښتیا هم داسې وي؟ د ژوند په ښه او بد ورځو کې موږ او تاسو مخ کېږو او دغه وختونه او دغه مخ کېدل ستا احساسات پورې ده، ستا عکس العمل دی. کله چې ته خپل عکس العمل ښکاره کړې خلکو ته خپل احساس ظاهره کړې چې زه یا انسان یم او یا د انسان په جامه کې یو خر یم، که ته چېرته دا حالت خلکو ته ښکاره کړې نو خلک به تا ظاهره وپېژني. ته یو کس وګورې چې د یو کس تاریخ مطالعه کې د یو کس ژوند وګورې نو ته به په خپل ځان کې لږ راویښ شي، لږ سوچ به وکړې چې نړۍ کوم ځای کې ده، موږ کوم ځای کې یو. موږ اوس هم بې احساسه یو او احساس نه لرو او دا هر څه سوځېدلي دي. نو موږ ته پکار ده چې د بلوغت نه پس چې کله انسان خپل د ځوانۍ لیول حد ته ورسېږي، باید دې نه پس خپل احساسات جوړ کړي، خپل فکر وګوري چې زه د کوم ژوند سره زما تعلق جوړېږي، چا سره واده وکړم، کوم رشته غوره کړم، څه ونه کړم او څه وکړم. دا ټول احساس ستا د ځوانۍ نه مرحلې نه شروع کېږي. ته باید په دې باندې ځان اول پوه کړې او د هغې نه وروسته چې کومې تجربې تا ترلاسه کړې وي د یو احساس او د یو عکس العمل په وجه باندې ته باید دا خلکو ته تشریح او واضحه کړې که ژوند کې چېرته تاسې دغه رقم سوځېدلي احساسات ولرئ نو یقیني ده چې نه مو ژوند شته او ټول عمر به د مړه په حساب باندې حسابېږئ.